ګرم فصل کې د مرګوني جګړیزو ماموریتونو لپاره چمتو شوي دي. لسګونه تازه دمې سرتیري چې د افغان پوځ د ملا تیر جوړوي. افغان ځانګړي ځواکونه له 14 اونیو سختې پوځي روزنې وروسته د هیواد ساتنې او د مخالفینو پر وړاندې د جګړې لپاره لاس په ماشه شوي. 115 سرتیري چې 20 ښځې دي. عزیز او سکینه د تازه فارغ شویو ځواکونو 2 تازه دمې سرتیري دي. دواړه تر دې وړاندې هم پوځ کې کلونه تجربه لري. دوی وایي چې د سولې لپاره جګړه کوي او خبرداری ورکوي چې له هغو کسانو سره به د ټوپک په ژبه خبرې وکړي چې د هیواد امنیت ګواښي. ما بهترین تجهیزات داریم و بهترین تمرینات دیدیم. ما همیشه آماده هستیم که در پالوی برادرایمان دوش به دوش شانه به شانه بجنگیم و از کشور و از خاکمان دفاع کنیم. هر از این لحظه به سنگر می روم. پیام ما به طالبان همین است که سلاح خود را بگذارند. زورش خان به ما نمی رسد. ما با تجهیزات مجهز، با تمرینات عالی که شبانه روز را در میدان تعلیم ما تعلیم دیدیم، حرق ریزی کردیم و امروز می رویم به میدان محاربه تا دشمنای وطن را از این وطن نابود بسازیم.